قانون دا یاد کا دا خبره مې دا بای سړی د کوپر ټاپو سره په دې جیب کې تیاره پرتې غرض کافر مرتد نه دې خپل موانع دي تقریبا 8 یا 9 موانع دي چې د هغې د بیان دا ټیم نه دی یو سړی به د کفر کارم کړی بیا هم پې ته د کفر فتوا نشي کولی څو پورې د هغه نه تپوس او تفتیش ونه کې تا دا کار ولې کړی دی څه وجه ده ځکه کیدای شي هغه دغه شانته په ذهن کې خبره نه وي واقع په دې اړو پوهه نه دی یا هغه په بېهوشۍ کې دا کار کړی بېهوشي عذر دی او نبي علیه السلام نور اعذار هم ذکر کړي یا یو سړی دی خطا شي یو سړی به په تقریر کې به یو عالم لګوي د کفر کلمه به ووایي سړی خطا کېږي دې ته سبقت لساني وایي خطا وایي دا په شریعت کې څه ده معاف ده ډېر کله ته د علما بیان کوي د جنت په ځای جهنم وایي د جهنم په ځای جنت دې ویلی شي چې کوم ناست ملګري یې ته هم پته ولګي چې مولوي صاحب څه شو خطا شو داسې ویل خو داسې ویل د دې په ځای داسې ویل دا کېږي د انسان دا په شریعت کې څه ده معاف ده دلیل پې هغه حدیث دی چې نبي علیه السلام فرمایي هغه اس کې ورک شوی یو د لوږې د لاسه د ونې د لاندې یو سړی پرېوځي او هغه اس باندې خوراک او څښاک یې په صحرا کې په ګرمۍ کې پروت او د مرګ په انتظار یې یو دم د ده دا اس بېرته د ده خواته راورسي او څومره خوشحاله شي دومره خوشحاله شي چې وایي دی د اس دا واګې ونیسي وایي الله تعالی شکر ادا کوي نو څه وایي اللهم انت عبدي وانا ربک یا الله ته مې بندې او زه دې رب یم حالانکه ده څه ویلي ده خو دا ویلي چې یا الله ته مې رب یې زه دې بنده یم خو اخطأ من شدة الفرح نبي علیه السلام فرمایي دا خوله یې خطا شو ډېرې خوشحالۍ ده که انسان د ډېر غم یا ډېر خوشحالۍ نه خوله خطا شي ژبه نو په هغه باندې د کفر حکم حالانکه کلمه به د کفر ویلي دا کلمه د کفر ده چې ته الله ته بنده وې او ځان ته څه وې رب وې دا خو فرعون دا خبرې کول بلکې فرعون خو پکې الله ته بنده ویلی هم نو صرف دومره ویلو چې زم رب یم نعوذ بالله خو ډایرکټ به چا فتوا نه کې تپوس وکوې دا سړی به کیدای شي خطا شوی لکه خیال به نه و د خپلې خبرې ته فکر به نه و د خپلې خبرې اخطأ من شدة الفرح نوع عذرونه هم دي په دې وجه باندې دا یو احتیاط به تاسو ډېر کوئ او بل دا زما او ستا غوندې د وړو خلکو ذمه داري نه ده دا په خلکو د کفر فتوې لګول زما او ستا غوندې وړو خلکو لوی لوی علما شته غټ غټ مشایخ شته هغې ته خبره پیش کا سړی به راوغواړي تحقیق به وکړي د هغه ټول جوانب به وګوري چا یې واقعي څه ځای پکې د کفر د فتوې شته که نشته ځکه دا دومره خطرناکه فتوا د نبي علیه السلام فرمایي چې په چا دې دا مردکې او دا غشې ور خوشې که یا په هغه کې ځای ګوري که پیدا نه که په تا بېرته راګرځي بېرته تا ته متوجه کېږي دا فتوا ډېره خطرناکه دې باب کې ډېر احتیاط